د ترکمنستان د خارجه وزیر خاطره افغانستان د پرمختګ پر لور چټک ګامونه اخلي. نور هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نن په اشقابات کې د افغانستان او ترکمنستان د خارجه وزیرانو په مشرۍ د ټاپي ټاپ ریل پټلۍ او د اړخیزه تجارت او ترانزیت د اسانتیاو په اړه تفصیلي کاري مجلس افغانستان چې لسیزې نوم له یرغلونو ناامنۍ او بې ثباتۍ سره تړلی و چې دغسې د پرمختګ او آبادۍ بحثونه ګورم لکه د تاریخ مسیر چې بدل وي، لکه د دې ملت د لسیزو قربانیانو رنګ راوړی وي. نورې خبرې پر خپل ځای. د ترکمنستان خارجه وزیر چې له 2001 راهیسې د دې هیواد خارجه وزیر دی امارات باوري شریک باله او جالبه خاطره یې وویله. ویلي 2001 کې چې امریکا پر افغانستان بمباري شروع کړې وي حالات ډیر کړکېچن وو، خو زموږ کونسلګري په مزار شریف ښار کې لا فعاله وه. کله چې د بمبارۍ په مقابل کې ستاسې ځواکونو ته مقاومت ناشونی شو او نور له مزار ښار څخه طالبان شاتګ ته مجبور شول، ستاسې مسؤلینو زموږ کونسلګرۍ ته هلته کې د برېښنا د بیل پیسې راوړې او غوښتنه یې وکړه چې دا مو بیل دی چې موږ ځو چې تاسې زموږ پر ملت برېښنا قطع نه کړئ. سبا ته امارات له مزار شریف څخه شاتګ وکړ. رشید المردوف ویل زموږ اړیکې که رښتینولي موږ ته دا باور راکړی چې موږ او تاسې پر مخ تللی شو. له ملتیا مو مننه.